کو سرسایه به ورکو کنه انشاءالله غریبانانو ته سرسایه ورکو ښه چې څوک حقدار دي هغوی ته سرسایه ورکو او سرسایه به څنګه ورکو څومره به ورکو 160 روپۍ فی کس علماء کرامو مقرر کړې ده مفتی محمد شهاب الدین پوپلزی صاحب دامت برکاتهم العالیه د مسجد قاسم علی خان صاحب والا د هغې د اړخ نه دا مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم هغه 150 روپۍ ویلی دي او د حضرت 160 روپۍ ویلی دي نور چې څوک پسه عمل کوي بهتره خدا ده چې ګوره سرسایې کې ټول یو شان نه دي ښه موږ ټول خلک بس یو قسم لګې وي نه چې کم مالداره کس وي هغه به د خپل وس مطابق سرسایه ورکوي کم چې غریب سړی وي د هغه به د خپل وس مطابق ورکوي مونږ کروڑپتی سړی وي هغه هم 160 روپۍ ورکوو نه تا باندې 160 نه کیږي ته به د څه سرسایه ورکوي ته به د کجورو سرسایه ورکوي ته به د کشمش مونږ چې ورته میوه وایو ته به د هغې سرسایه ورکوي د هغې کیلو تپوس وکړه تقریبا نن 450 روپۍ کیلو یا به ګرانه وي ته به د هغې سرسایه ورکوي 600 روپۍ د کیلو نو ته به 600 روپۍ فی کس ورکوي او موږ هر سړی لاړ شو 1.5 روپۍ مو راغستې وي زما شیخ او مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه به فرمایل وی موږ چې کله خلک دا اسقاط ورکوو مړی وشي که نه نه اسقاط راوړو ادیرې ته وړو که نه څوک صابون وړي څوک پیسې وړي څوک څه وړي اوس خو الحمدلله ښې طریقې سره خلک ورکوي اگر چې ورکول ګورې واجب دي ښه اسقاط ورکول دې ته فدیه وایي دا ورکول واجب دي خو لیکن رونو طریقه یې غلطه ده دا مونږ چې خلک کوي دلته نه به یوه پیټۍ صابون والي او هغه به په غریبانانو تقسیم کوي به دا فدیه شوه نه دې ته فدیه نشي ویلی دا خو ته دوکه کوي ته د دغې میت منځونه وشماره ته د دې میت روژې وشماره چې د ده نه څومره منځونه لاړ دي ده باندې څومره فدیه مقرر ده او تا یوه پیټۍ صابون راغستی ده هغه پکې ورکوې غریب به په قبر کې په حالات پې خراب وي نه اولیاو باندې دا حق ده ګورې اول خو په میت باندې دا حق و چې ده د خپل طرف نه وصیت کړی وی چې ما باندې دومره قرضه ده ما باندې دومره فدیه پاتې ده زما په مال کې دا ورکوي او کونه هغه نه وي نو اولیا دې ورسره به احسان وکړي که نه په ښې طریقې سره دې ورکړي داسې نه چې بس لږونتې صابون والي هغه په هدیره کې تقسیم کړي بس دا د هغه فدیه شوه نه کله په دې نه خلاصېږي ګورې دې وجې نه زمونږ علما کرام فرمایي ښه طریقه څه ده ښه طریقه دا ده چې دا جوماتونو کې فقرا جومات کې فدیه نه لګي ښه سرسایه جومات کې نه لګي دا به غریب له لاس کې ورکوي فدیه چې مړی باندې روژې پاتې وي مړی باندې منځونه پاتې وي دا په جومات کې دا په مدرسه کې نه لګي دا به غریب له لاس کې ورکوي لکه څنګه چې زکات په جومات باندې نه کیږي زکات په مدرسې باندې نه کیږي دا به یو فقیر له لاس کې ورکوي هغه فقیر دې بې نرشي هغه ټوله جومات کې ورکي خو لیکن ته به فقیر له لاس کې ورکوي هغه مال الب استا زکات کیږي الب استا سرسایه کیږي الب استا فدیه کیږي